صغري اف 94 رادیو دلبر پروګرام په وهنه دی زې مانګر زیرو او د نن پروګرام کې را سره د بامخیرو تکړه شاعر طارق چنار صاحب مېلمه دی. نو د طارق چنار صاحب د ژوند او د غیر شاعرۍ په اړه باندې څه خبرې وکړي او اوس په پروګرام کې دوره وخت پاتې نه دی. نو د چنار صاحب نه نور یو څو شعرونه وورو نو تاسو راته خپل د خوښې کلام وړاندې کړئ. یو د چې وایي په ښکلا باندې مین یو جی، په خندا باندې مین یو جی، په فطرت باندې مین یو په هر خوا باندې مین یو د نفرت نه منفرت دی په هر چا باندې مین یو د تیارو مو یاره کېږي په رڼا باندې مین یو ښه یاران ټول سره راټول یو ښه په رښتیا باندې مین یو ښه د چنار په سوري ناس یو په دنیا باندې مین د چنار په سوري نه شو په دنیا باندې مانی یو. تاسو په کې ډیر خو انده سره د خپل تخلص هم داسي استعمال کوي چې هغه خلک وایي چنار یادای دا کسي عباسین یوسف زئی په کوم داسي استعمال کی دا خاطر فریدی کوم داسي استعمالو بلکې تر دې پورې چې خوشحال بابا هم ډیر زیات داسي رات کړی لکه چې یو ځای کې خوشحال بابا وایي کنه چې تخادی کړه هم بزکړم زه خوشحال یم زمانه او چې ورتلی په عباسین نو اوس کا پالي وایي خجی د نفرتونو نه واته غواړي جی د محبت پټال خاطر غواړي خجی چې د ژوند لارې مصطفی کړي رااله داسې کسان چرته کاته غواړي ډیر خو مبسوط چې ګلونو کې داغونه ګوري پر سره لاره پرې خود غواړي ډیر خو او چې صرف تنقیدونه کوي او چنار قوه په سودانه شومه چې رانه سغواړي په سغواړي ډیر خو چې رانه سغواړي په سغواړي هغه د ځان په ننداره وا څوک چرته لیدل خجی ځواني مستی وا هنداره وا څوک چرته لیدل موږ وته ډېرې چې ویاستې چې کته ګوره د لیونتوب په کناره وا څوک چرته لیدل. ډېر مننه. چنار صاحب چې صوابای بامخیرو سره تعلق لري نو نه صرف شاعر دی بلکې شاعر سره د سکول د استاد په حیث باندې هم خپل کردار لوبوي ورسره د فرندز اف بامخیل چې د خیر ښېګړې یو تنظیم دی د هغې یو فعاله رکن دی او د هغې په طور باندې هم د خیر ښېګړې کارونو کې مخکې دی او دې سره سره د زکات کمیټۍ چیرمین هم پاتې شوی دی. نو د غریبانو خدمت یې په هغه شکل کې هم کړی دی او ورسره د تیرو واتو کالونه په خپل کور سره په خپل ځای کې په خپل حجره کې د مازدیګر نه تر ماسخوتنه پورې د یارانو او د دوستانو هغه محفل هم چلوي. نو بېشکه چې د ژوند ډېر اړخونه دي کوي نو موږ ته پکې دغه سبق دی چې موږ به هم داسې به نه کېږو چې یو کار پسې به شو او نور به پرېږدو. نو اخره کې ستاسو بیا یو پېرې ته مننه پروګرام ته راتلو. ډېره مننه چې تاسو ما ته درناوی راکړ. تاسو ته ستاسو یو ځل بیا مننه ستاسو د ټیم ټول ټیم مننه.